من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د سورة البقره د آیاتونو یو سلو د 212 ننیولې تر 213 پورې و آیاتونو ربطونه موږ ذکر کړه. خلاصه دا و چې د دنیا والا خلکو کفار مواد ته متوجه شوي، تاسو مواد په لغت ووهئ. کفار تاسو پر ټوکې کوي، تاسو یې پروا مه کوئ. او دغه رقم تاسو د الله دین مه پرېږدئ، حسد مه کوئ خپل مابین کې. دا رقم الله فرمایي استقامت اختیار کړئ، صبر وکړئ په دین باندې، په تکالیفو باندې، او تاسو به دا دین وصول دنیا ته رسوئ چې ته به رسوئ. دا خبر هم منظر چا چې د نبوت دعوه وکړه نو هغه څه و دا مسله خو زده کوي. ګوره ښه، او که چېرته بېرته دوی چې ما ګپ لګوه زه خو نبي نه یم، بیا هم څه بیا هم توبه مو به نسته. ګوره نبوت دعوه ځکه دا پیغمبر ته ولېږو هلته چې هملته بخښنه ترې وغواړي. او بله خبر دا وه چې مجاهد ته به الله پاک رحمت ورکړي، د الله لخوا نه بخشش ته غټه مرتبه ده. ځکه د نبوت دعوه ډېره خطرناکه دعوه ده. ګوره ښه، دا دعوه دا بعضې خلک اوس هلته انډیا کې دي او بعضې پاکستان کې مې په یاسه د نبوت دعوه یې کړې وې. دا خو دوی ته صحیح دین نه ده معلوم کړ. نن به دې خبرې ته راسو. یعنې د مخکې ټول داس خلاصه دا رقم وه، که چېرته کوم انسان خپل استعداد اول انفرادي ژوند راواخله، بیا د اجتماعي دواړه روانه ځه. انفرادي ژوند د انسان او اجتماعي ژوند که چېرته په دنیا کې، یعنې په دنیا کې صرف هغه قومونه همیشه زندگی حاصلوی شي، همیشه په دنیا کې عزتمند دي، چا چې خپلو لاسونو او خپل خپې او خپل هغه طاقت استعمال کړی، د استعمال کړی او دوی په هغه شریعت باندې برابري چې کوم شریعت د دې وخت لپاره راغلی، لکه آسماني دین، لکه نن سبا چې اسلام ده. نو همدغه خلک په دنیا کې دغه قومونه ژوندي پاتې کېږي، همدغه قومونه بقا کوي، همدغه قومونه په دنیا باندې راج کوي. خو چې څوک دا دین ومني او بیا عمل ورباندې ونه کړي، دا مو چې الله منو، د الله دین منو، قرآن منو، اسلام منو، او امریکا سره منډېوالانې او دنیا پرستی کې هم زړه مصروفوي او دنیا ګټلو کې هم شپه ورځ د مصروفه کېږي، نو دا خو الله نه دي منل که نه، اسلام نه دي منل که نه. نو کوم قوم که دا غواړي چې دوی ته الله عزت ورکړي، دوی الله کامیاب کړي او دوی بقا پاتې، دوی ته الله پاک د ځمکې خلافت ورکړي او د ځمکې الله امارت ورکړي او د الله پاک ولایت ورکړي، نو دغه دی به د اسماني دی باندې مضبوط دی منګولې ولګوي. لکه مخکې چې کومې خبرې تېز وو، کفارو چې کوم پلانونه دي، د کفارو د پلانونو باره کې به د کفارو د پلانونو باره کې به نو دا به نه وایي چې ولا داسې به وسي، هسې به وسي، امریکا به دا وکړي، امریکا به هغه وکړي. هغه د ملا محمد عمر نور بیانونه خو نشته، ما ډېر تحقیق وکړو، ډېر کمې خبرې ریکارډ شوي دي. نو رادیو سره چې کله خبرې کوي، بي بي سي رادیو سره، چې مړه وایي د الله ځمکه ډېره پراخه ده، وایي امریکا د دنیا په اول لیست کې ده، دا به الله آخر لیست ته راولي، الله به یې ذلیله کوي. ورخته الله دې څومره ګوره، په الله توکل و، کامل توکل چا چې په الله یې که نه، دا ډېرې غټې مرتبې ته انسان رسېږي، ډېرې غټې مرتبې ته انسان رسېږي. الله دې موږ تاسو توفیق راکړي. نو دغه رقم دا خو زړې خبرې وي. نن براسو دې خبرو ته دې نوې آیات 215 نمبر آیات
دې مې رب درته ویل کنه یسالونک پیغمبر د خلک پښتنه کې تا نه ماذا ينفقون چې د الله په دین کې څه خرچ کو د جهاد خبر ذکر سو کنه د جهاد خبر ذکر سو نو صحابي را پښتنه وکړه عمر ابن جمح رضی الله تعالی عنہ راولګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې د الله رسوله د الله په دین باندې مونږ څه ولګو څومره مال ولګو ټول مالګان سي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله پاک دغه آیت را نازل کړ چې کړ دغه تعالی را نازل په دې آیت کې الله پاک خيوس الله فرمای قل اے پیغمبر ته د خلکو ته ما انفقتم تاسو خرج کوي من خیر د حلال مال اول دا چې مال به حلالي چې مال کله حرامي کنه او حج دی پیو کول نو د حج الله په دې مخ باندې درولي عمره دی پیو کده عمره الله په دې مخ درولي ګوره مونږ الله نه قبلې ته عمره وشو الله خبر ده یو عبادت ګوره په حرام پیسو نه قبليږي الله دې موږ ته خیر کې وس دا خبره صرف کول خدا عمل کرا وصل نو دا چې عمل کرا وستا دا ټول مسلمان به جهاد ته تیاری ګوره یمنګ او تاسو تجاران مالدارا د دنیا پرست خلک چې حرام حلال ته نه ګوري بس څنګه خالی پیسې لا سره وړي څنګه پیسې ډېری کی نو چې کله حرام او حلال ته خوري نو تا بچی کې به دین راسي اته بچی نه به سلطان صلاح الدین ایوبی باندې کا جوړ سي محمد بن قاسم باندې بشي نه دا بچی به د سي حرامي لکه څنګه ته چې حرامي ځکه ته حرامي خورلې حرام دې جمع کړی دي او به صاحب کتاب نن سبا د دنیا دومره ډېر رسوي دا ډېر رسوي دا منګه ورور دا خبره کوي والشيخه مال امات الشيخ مننا وحلال بس حلال شي مال حلال دي زګندي څه خبر ده نو دغه رقم حلال پیسې ډېرول نو دا ډېر مشکل کار ده نن سبا نو دلته الله فرمای اغه من خیر نه ول دا ټکوي ولي چې حلال مال به دا به الله په لار کې لګي خو چا باندې فلل والدین مور پلار باندې ولا قربین ولیتام مسئول باندې مسافر باندې وما تفعلوا حجكم کوي تاسو من خیر د نیک عملنا فإن الله بي عليم یک الله پاګه باندې بالکل پوهه خلاصه خبره ده د علامه صاحب دا خبره ذکر کړه محمد مسعود اظهر صاحب رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړه ده الله دې شهادت قبول کړي دا پکاړ کې تاسو بم باندې والو ته نور مرتبه الله ورکړه خبره او دا ګور هندستان ګرکړو کشمیر کې هندستان ته بندي کړو دا هغه تیر طالبان وخت د مرګري مجاهدین اوله د هندستان تیاره کې خطر شپه کسان پټي پټي تمانچې وړي ټول تیاره دریش کړه تیاره هلمند تر اوسه و بیرته به دار خوشی کړو هندستان تلل جیل کې بندي عمر کې پرونو بیا راغی دلته دوه میاشتې مخکې اوس پنګیره بوډا او غریب اوس در سمې چې تراوړ به ته الله پاک شهادت مرتبه ورکړه سبحان الله دومره قسمت الله ورکړي موږ تاسو خدای شاندار رسېږي الله دې په خیر راورسي نو دلته مې دا خبره کوله چې دې آیت باره کې هغه دا نقطه ذکر کوي فرمایي چې کله دا آیت ولې راوړ د انفاق باره کې د صحابي ولې دا پوښتنه وکړه دلته جهاد مسله روانه وه جهاد خبر روانه وه نو دې آیت څه ضرورت وایي وجه دا ده چې دا جهاد کېږي دا په چی باندې کېږي مال باندې کېږي نو ځکه دې صحابه وویلې چې موږ کوم مال خرچه کړو څنګه یې خرچه کړو نو دلته الله پاک ورته ویلې چې تا دا مال خرچه کوي تفسیر کوم دا خبر لیکل دا چې په هغه چې خرچه کې خپل خپلوانو کې کپلار دا کورور دا کم مسافر دي که نور غربا دي په هغه چې خرچه کوي چې هغه جهاد کوي چې کوي جهاد کوي د الله د دین لپاره جنگيږي چې د الله دین په دنیا باندې حاکم سي د امریکا غرور مات سي د کوپر طاقت مات سي موږ تاسو د افغانستان فضا اوس مشغال ده ګوره د افغانستان فضا چې ده د امریکا او نیټو موږ تاسو نه نیولې ده په دې کې نټ ده په دې کې ډرامې دي سریالونه دي دغه د فضا موږ اوس مشغال ده موږ تاسو سم غلامي ځون کوو چې کو قوانین نه دي ناپیس هغه لفظ غټه غلامي نه خوسته کوي نو دې پورې خبره کوله چې تاسو پورې د کوپر دغه اشغال ختم نسی تر هغه پورې تاسو جهاد کوم مخکې ویلو کنه نو دا خبره کوي چې دغه جهاد لپاره مال ولګوي چې ولګي مال نو چې کله مال د الله په دین باندې ولګي نو چې کوم سره محبتي په هغه باندې مال لګي کنه هغه ته بچي وقف کوي که ډاکټري د انجینری د کار شي ده کنه دغه خدا پیسې پکې ده کنه نو چې کله بچي ډاکټر ته وقف کوي انجینری ته وقف کوي زراعت ته وقف کوي دا په دې کې ګټه ده کنه نو چې دا مال الله دا بچي دا په دین باندې ولګي په دین باندې ولګي نو معلومیږي تا ته ګټه 25 کې ښکاري
او چې کله مسلمانو ته په دین کې ګټه ښکاره شوه که نه نو دا مسلمان په دنیا باندې بادشاهي کوي په دنیا باندې به راج کوي نن سبا خو چې مسلمان غرق ده چې څوک $100 پیدا کړي هغه څنګه 200 کم چې 200 پیدا کړي څنګه 1000 کم څوک چې 1000 کې څنګه 100 کم او چا نه په 100 کړي نه وره چا چې شر لغم خدای شرم او دنیا نه لاړ بچیان ته پاته سو او بچیان اوس هغه بيدینی پکې کې دته چې نور سي بس اړیزه ټکټو کا ریواجی خیرات مراد شو کې او دا ختمه خبر نو دغه خور ته تختقې وچلار سي بس بلډینګونه ورنه پاتې ډالر ورنه پاتې جایدادونه ورنه پاتې ولې ځکه نن سبا سوچ مال ډېری نن سبا د کوم مال او دولت د ګورخه د امام مالک رحم الله فرمای کاغذي نوټ استعمالول دا حرام دي موږ د الله د مشران نه کړی ګورخه په هغه دور کې امام مالک رحم الله درهم او دینار سره سپینو نور شي کړه او شپږ شي چې کوم ذکر شوی دی پوسی دینه بغیر بل شي استعمالول امام مالک رحم الله دا ناجایز دی وای مطالعه دي علماء راک دي مشران موږ تاسو تعالی را کړی نو دغه کاغذي پیسې د ډالر د افغاني د کلداري د دجال روپې د 4 روپې دا دجال نو سوچ دجال روپې ډېری نو دا دجال روپې به ته ګټه ورسې کنه خدا به مسلمان کوي نه دغه به دینداري راوړي نه دغه به خباثت پیدا کوي څومره چې سړی مالدار کیږي کور کې هغومره بې حیي هغومره دا بېدینی هغومره فدایانو نه ملایانو نه استشهادیانو نه ډارېږي ما ته یو مالدار و ما د خدای ته بوکس ورکړم خو بیا ډارېدم د خلکو نه مالسته کوی و ته فدایي یادی مالې هو فدایي یادم ولې هغه ته خو همداسې ونه ویلې مالسته کوی اوس مالدار سړی ده نو هلته الله دومره طاقت نو راکړی ښه او دا د الله بادشاهي ده نو چا ته بادشاهي ورکوي او چا ته څه ورکوي اوس الله دا بادشاهي موږ ته راوسته او مدرسه یې راکړه مالې هغه داسې مالې ما نه دي ویلي موږ داسې دومره تاویلات مې ورته وکړه مطلب مې داسې نه و مال او ویلې مې و صفا خبرې خو الله پاک دا ویلي چې ګوره څوک یې ما دین لپاره قرباني ورکوي موږ ساده باندې خلک یو پوه شوې کوچیان وي سارکیان په خبرو نه پوهېږو چندیانې نو خوري دا خبره وتې وه بېرته په پښیمانه وم دا مې څه ویلې په دې خبره پښیمانه وم چې شهادت یو شهید استشهادي او فدایي دماغ وانت 100 ملایان 100 تبلیغیان 1 کروڑ عوام دا ټول چې راجمع کې دا د یو د فدایي او استشهادي د خپل نقطه ملاقه ورسېږي فدایي خو ډېر لرې خبر ده مړه خو الفردوس کې فردوس لن دا فردوس ده فردوس بره چې دا د الله عرش ده لن د فردوس ورسره نښته ده دا د فدایي مرتبه ده موږ د مدرسې چڼې ته ملاقه ورسېږي فدایي خو لرې خبر ده د مدرسې چې کوم چڼی ده کوم طالب ده ګوره خبرې دته چې کوم مرتبه الله ورکړي د ټول دنیا مالداران راجمع که او د موږ د مدرسې د تاوړکي تشنابونه ولکه تشنابو ته هم ورسېږي دا دنیا د دجال دنیا ده چې دنیا ده خبره نه بله خو بیا روانه ده دجال دنیا دی ته او موږ دا طالب چې هغه ته ځیم له خیره په اسلامي طریقه ځي که نه دعا وایي که نه وایي دعا به وایي له خیره انشاءالله که نه وایي په دوی مرسه کې اوسېږي دوی ته الله واساس ماشه عبادت کې لیکل کېږي که څنګه دا ګورم سلام وایي ګورې شاعرات ورځي وایم نو دغسې کسان دعاګانې وایي له خیره دا ټوله دنیا د پیوټن او د جو بایډن او د نور خبیثانو او د محمد بن سلمان دنیا راجمع که قسم په الله که د موږ د مدرسې چڼې نوک ته ورسېږي سبې مدرسه نه یادوم هره مدرسه که شرق کې ده که غرب کې ده که شمال کې ده چېرته چې مدرسه ده د مدرسې طالب دا په ټوله دنیا باندې افضل ده ګوره ښه نو دی به قاریان کوم مرتبه کې علما به کوم مرتبه کې هغه موږ نشو بیانوی او نه موږ استعداد نه مخ له وړه کوي ده د هغو شان ډېر غټ ده نو موږ د مدرسې چڼی دا ورته موږ ټوله دنیا سره نه برابر و ختمه خبر نور څه به ته سر خوږمه دغه ورته موږ عقیده ده دغه مذهب ده دغه دین ده او دغه موږ ایمان ده ورته او دا خبره موږ ډکې ده نو دې پورې به خبره چې کله د مال موږ تاسو په دین ولګو نو دین موږ ته محبوب څه کنه نو د مال محبت ورنه اساس ته وځي لخره د مال محبت چې تر څو پر پړړ کې کنه نو ولاکه جهاد وکي نو ولاکه کور کې شری پرده راولي نو ولاکه کور کې ټچ موبایل بند کې او نو ولاکه ټرت وکي یا شی هم نه څه کوي موږ ته معلومه چې مالدار اسوي بس بهایي بل کور کې رواني ولا زوی مثال کې مونږ نه جګيږي مولوي صاحب دا څنګه کم ته بلا وهله چې ته په کور کې موجود او زوی د مونږ نه کوي دا زوی له کور وباسه خبر چې مونږ نه کوي کافر ده امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي کوم انسان چې مونږ نه کوي دا په جیل کې واچوي او هغه پورې وهي تر څو پورې چې مونږ شروع کوي او دایمي مونږ شروع کوي امام صاحب فرمایي که مونږ نه کوو او هغه جیل کې پروت عمل ته مردار کوي و د امام صاحب مذهب هم دا ده ګوره ښه امام صاحب فتوا د کفر پې نه کوي دا ښه مسلک د امام صاحب د صحیح مسلک هم دا ده هغه ته حدیث ورسېدلی او بېله خبر ده خو دې امام صاحب دا وایي چې په جیل کې واچوي وهي تر دې پورې
چې توبه وباسي چې کوم انسان مونږ نه کوي دا بیا په چې مسلمان سي دا خو بیخي مسلمان نه ده او خالصه مونږ دا چې خالي مونږ باندې نه خلاصېږو په روزه نه خلاصېږو په مدرسه نه خلاصېږو په امامتي نه خلاصېږو په جهاد هم نه خلاصېږو خبرې دا ټول به کوو دې سره سره مرګ ته به تیاري ورته به تیاري جهاد خو بیا دا لس قسمه ده که نه خو چې مرګ ته تیار نه سو او دې یهودو ته سره عامونه و چې مونږ تیار یو مرګ ته او دنیا مونیا ډالر مالر باندې لعنت په کلدار لعنت په افغان دا څه شی دي ورته تاسو چې جوړ کړي دي هر مجلس کې کېنې ډالر دسې افغانۍ دسې موږ ورته دې باندې لاړې تو کوو لاړې خو بعض وخت کې مجبور یو اسباب د دنیا نه کېږي ورنه که نه لکه موږ تاسو سره خېټه نښته ده که نه و دې خېټه نه موږ مجبور یو نو دا به ډکوو او دا به څه کوو دا تاسو پورې خېټه نښتې ده که نه ده نښتې دا خېټه ګوره هر مالداره پورې هم نښتې ده ګوره ښه دوی پورې نښت دا مجبور دي ګوره تشناب ته به ځي کوئ تشناب ډېر بویناک ځای ده که نه مردار ګنده ځای تشناب نو دغه رقم دا دنیا تشناب د ولا چې ډېره ګنده ده قسم په الله ډېره ګنده ده ګوره قرآن مجید کې د تشناب باره کې یو بده خبره نه ده راغلې تاسو ما ته وښیي یو حدیث کې ما ته پیش کړي نه ده راغلی د بول باره کې هېڅ خبره نه ده هېڅ مشکل نشته الله ورته ګنده نه دي ویلي خو دنیا ته الله فرمایي دا ګنده ده دا دشمن ده دا فتنه ده الله فرمایي مال باره کې د اولاد باره کې الله دا خبره کړې ده ولې دا تا ګمراه کوي الله درنه یاري نو عزتمندو دا خبره موږ تاسو باید په ذهن کې کېنو چې موږ تاسو ته دنیا مونیا ورته انتن نه راکوي نه د دنیا نه که موږ دنیا غواړو ښه لندن کې پاسپورټ راته میلاویږي لندن کې کور راته میلاویږي خو د لندن پاسپورټ او په کور باندې موږ څه کوو لاړې تو کوو لعنت دی په دې دا خبره به هغه څوک کوي چې لندن پاسپورټ نه غواړي او دا چې تیاري پورې نښلي اډوانس کې پلان جوړ کړی طالبان داسې کوي ملایان داسې کوي او دا د هغه دی نو دا بیا دا خبرې ښیو که اما دا موږ خبرې سم راکټونه لګي دا څه شی وایي پسې ورته چې وروره شین چکې ورته مازدور ته په جای کله خیره پوه شې تیار ته دې خبر ورته اصل دین دغه ده ګوره ښه دا دین به تا ته ملایانو نه ذکر کړی وجه دا ده چې ته به ملا ته تنخوا ورکړې او یا به د اوقافو کې رسمي کړی خبرې خپل بس نه وډارېږي دا خبرې تا ته نه کوي او یا خپل به خواهشات نه پرېږدي پوه شې وړي کې به له خیره اوس نه ځان ته کولر لګوي له خیره او له خیره سپین کړکدار کالي به اغوستي داغ به هم پرې نه د سرسایه او د چندې او د زکات پیسې راټولېږي بیا په ځان لګوي ته ظالمه لږ سوچ اول نمبر نه ته ملایان ملامت دي ښه زما مقتدي څه ویلي مولوي صاحب وایي تاسو ملایان ډېر غټ ملامت وایي ویلې که نه صحیح خبرې مو ور وکړه وایي ټچ موبایلونه تاسو سره دي وایي خواهشاتو ته کار تاسو مولا چې سړي بچی نسي مولا او مولا اصلاح نسي ګوره ښه عوام غریبانان به څه شي کوي یو خو موږ تاسو الحمدلله دا علما دي دا پیره صاحبان دي شیخ صاحب دا الحمد علما تاسو ګټلې ده دا نور هغه علما یادومه چې نه د قرآن خدمت کوي نه دا مقصد یې امامتي مې دې لپاره کوي وایي ولا جای مونځ بیا رانه قضا کېږي دې لپاره کوم چې ورته خدای بنده چې تا نه جای مونځ قضا کېږي نور به څوک جای مونځ کوي خو دې لپاره مې امامتي ټینګه کړې ده چې جای مونځ بیا په ټیم کومه ای الله اکبر امامتي د دومره وړکی منصب ښکاري ګوره نو اول نمبر سو ملایان ملامت دي دو نمبر طالبان ملامت دي ځکه موږ او تاسو ټول والیان ولسوالان مشران الحمدلله بیا هم د امارت ښه دي ګوره دا کشان یادومه دوی باید تقریبا دا خبرې خلکو ته وکړي چې نور موږ دا لواقع نه کېږي تاسو مؤسسې راولو ټولې مؤسسې بهر مؤسسې ختمې قسم په الله تر څو پورې مؤسسې په افغانستان کې که تاسو دلته امن وکړه که تاسو دلته د ځوانانو هغه ذهن برابر کړه دا نه برابرېږي تر څو به دلته موسسې او دا شیانې دسیسې نو دا خلک ولاکه اصلاح کړي چې کله موسسې ختمې شوې له خیره او دا نیټ ورباندې بند دا باید خلک نیټ بند شو دا به څنګه چل زه خو مړ کېږم ورته تعرح چې د روح تعرح مړ شوی دی د الله بنده یو ورځ دا ونه ویلې چې مولوي صاحب ترجمه وانه ورم مړ کېږم یا قرآن تلاوت ونه کړم مړ کېږم ته وګورئ موږ څومره لرې چې ته لاړ تاسو سوچ وکړئ په دې خبرو ځکه زه دا خبرې کوم بعضې ما ته سختې خبرې کوي مولوي صاحب او داسې دي او لږ ګزاره ښه ده ښه زه به سختې وکړم دې قرآن نه پوښتنه وکړئ تاسو راشئ قرآن مجید چې دې علماو نه پوښتنه وکړئ ځه تاسو خپل افغان دې په خپل ځان کې خپله سوچ وکړئ کور ته دې لاړ شي کوټه کې دې کښېنې زه خیرې زه دا لندن ملا خو چې داسې بس لندن یې په لغته والی افغانستان هم نه پرېږدي له خیره دا هم له خیره د امریکا ټپ بم ته برابرې انشاءالله چې ما وسه اوسې چې لاړ شو ښه ده څه کو دنیا کې قسم په الله امام مالک ګوره خبره کړې وه ګوره خبرې چې کله امت د نبي علیه السلام د ذات باره کې خلکو نه انتقام نسي اخیستی د قرآن پوښتنه موږ نسو کوی خبرې د مسلمانو پوښتنه موږ نسو کوی نو امام مالک ټول امت باید مړ شي دا امت څوک څه کې ده دا دومره ځوانان دا دومره سپین ږیري او دا دومره پیغلې
تر څو به چې موږ ته یهودو سره مقابله ونه کړو نیټو سره مقابله ونه کړو او دا مقابله خالي په دې نارو باندې هم نه کېږي ګوره ښه چې لاس سپیکر کې موږ بیان کوو نه به عملي خدمت کوو عملي به لخوا په دې لاره نور بېحیا ښځې نه پرېږدو انشاءالله دا به نه پرېږدو دا چې بې چادري روانې ولې څه خبر ده د پلار وطن دی دوی دا خو موږ د پلار د نیکه وطن دا د خالص بابا فامیلو ده خبرې دا نجم الجهاد دی نوم ده اوس په ګوګل کې وګوره نجم الجهاد نوم ده الحمدلله او دین بالا اخر هم د نجم الجهاد فامیلو جوړې له خیره ښه دا دین بالا غالبي خیر کوم پر وسو خان دي یا سو کم او زیات آکی د الله صحابه پورې خلکو خاندري دي نبی عليه السلام پر موږ چا پروا نه کوو رسول پر موږ پورې خاندم غم نه راځي اباځي مسکه کې غره کې مولوی صاحب ډیر خدرس کې بیا خاندم خدرس کو ولاده ته موږ عمل کراولي د بیا دې چې وای چې بند کا درس بندول بنې له خاطر مرګ پورې یو طریقه کې ان شاء الله عز وجل ان شاء الله وای چې وای ان شاء الله کوم مړسو نور به الله پیدا الله قانون دا الله دین دما چې کوم دی هغه ورته ډیری کنه چې دمان ډیریږي د هغه وارثان شته نو د دین وارثان منی ولې هغه دین چې الله به تر قیامت پورې به دا دین پاتې کیږي یریدون ان یطفئوا نور الله دوی په خپل توف باندې د الله د دین نور ختمي دا دمان دا والله یتم نوري الله خپل نور پوره کوي یا الله وعده ده اسلام غالبيږي کفر به ختميږي ان شاء الله د افغانستان به خراسان جوړيږي دی اسلامي امارت به امام مهدي ډله جوړيږي ګوره ها سبیلنا دا ناره نه بیل دا ناره چې په ما ولګيږي تنده مم ختمه سي ولا چې لوګ په خوراک نه مړېږي ولې د خوراک کوم خو چې دا ناره وره نو زمور سم الله غواړي کله چې په پیسې دا ناره تاسو ورګ زم کوم راته ټول دنیا یې خدا ډالر څه سپک شي دی منه د جنت ټیکټ پکار ده الله دې راکې موږ تاسو نو دې پورې خبر چې مال د الله په دین باندې ولګوي مال نو چې مال کالو ولګید نو د زړه کې خواهشات ختميږي زړه کې بیا مال سره محبت کمیږي دین سره محبت ډېرېږي الله دې موږ تاسو توفیق راکړي اول کوم قومونه چې هغوی په دنیا باندې تسلط راوستی ده او په دنیا باندې خپله نظریه حاکم کړې ده که کفر ده که اسلام کار نظریه والا دي هغوی دنیا پرېښې ده شی پرېښې ده او خواهشات یې پرېښې شی پرېښې دي دا درته وایم اول خپل استاد وپېژنئ بیا د جومات امام وپېژنئ چې دی هر وخت په غوسه منبر ته ختلی کله ډوډۍ په سر جنګ و کله چي په سر جنګ و کله تنخوا په سر جنګ و په غوسه و داسې بې غیرته وایي داسې دي هغه دي او په دې پوه شه دا ملا دنیا پرست د خېټو ده چې ده او که دی ویلې چې بدر کې داسې وشو حنین کې داسې وشو احد کې داسې وشو او یهود به نه پرېږدو هندوان به هلالو له خیره جو بایډن یې جړه به رانیسو له خیره هلالو به یې ښځه به وینځه کوو له خیره دا خبرې چا کولې له خیره الله دې توفیق راکړي موږ تاسو ته نو په دې پوه دغه ملا جومات ته راولئ دا نور خېټیان میټیان ملان کوټه ځان داسې ښایسته کوټه جوړوي ته به وایه چې تاج محل ده تشناب داسې تشناب یې جوړ کړی و مالې که دا تشناب نه ده سم هغه ده مالې دا خو سم تاج محل ده مالې ما غوندې ملا چې لندن ملا ده پیسو ورباندې باران ده الحمدلله هغه ځان د داسې تشناب نه جوړوي ته وګورې موږ دې کوټې ته سړو ته که بدشکو لګېدلی څومره غربت کې ژوند موږ الحمدلله غربت فقر قرآن اصل شاهي است د قرآن فقر اصل باچایي د ګوره قسم په الله چې کله کله مې د پلار ته وایم چې حاجي صاحب د هر شی مې پرېښی وای خو بیا سوچ کومه غر ته وخېږم یوازې راته هغسې که نه دلته بیا تاسو مې ژوند نه کېږي تاسو راباندې طالبان راباندې ګران دي دغه چنې راباندې ګران دي او دغه علما راباندې ګران دي ګوره والله تاسو سره محبت ده خو تاسو د الله سره ټکړه کې له خیر مستقر شي له خیره او د هغو ته چې ګوره ملا صاحب به دا ورته صفاخه ملا به ځان اصلاح کړي که ملا ځان اصلاح ملا موږ نه پرېږدو اوله مرتبه کې د ملایانو چیر شروع کړي دي عوامو باندې موږ ردونه کوو عوام غریباران عوام هم سړي بچیان نه دي صفا خبرې خو عوام داسې ده عوامو تیارېږي جهاد ته خو عوام نه مخکې اول علما تیارېږي علما قاریان دومره ډېر هر کور کې قاریان علما مفتیان په نوم مفتي پړګی بوله چس چس به کېږي ځانه بیا دعوت وکړی قرآن ته به ملا ماتوي مدرسه به ختموي نو دا مفتي ده دا غټ مفتي ده دې باندې تاسو نه پوهېږئ نو دا بیا وروسته خلک پوهېږي دې باندې کله بیا موږ له خیره شهیدان سو نو دې پورې مې خبره ذکر کوله سټیټ خدمت به کوئ ګوره خبرې موږ چې جو بایډن ته کمه نه وایو پیوټن ته کمه نه وایو هندوانو ته کمه نه وایو نو ته پکې ورته لاس وکړې موږ ورته اصل ملایان موږ یو اصل علم موږ کړی ده ته ورته د موږ په جامه کې راغلی او ته غل
غلی غلا کې خالي تنخوا تر سترګې خړې دي او وړي کې دي کولر ته او دا یخ هوا ته 12 بجې راجګېږه ته مولا ولا چې ما وکړه د جواب نه بوټ باسلې وځه خو دلته کار ده که نه او هغه ده وای دال میں کچھ کالا کالا ہے چې څنګه مولایان داسې په الله مسلطي خلک هم همدغه رقم یې که نه او تاسو چې الله په داسې شیخ صاحب درکړی الحمدلله قاري صاحب ملنګ صاحب الحمدلله علما دغه رقم تاسو الله محتوي صاحب ته ته وګوره الحمدلله زه دې نه صاحب تاسو یو ملا ما ته وښیي دا روزه پرېږدي ولاړ دې باندې شپې وکړي ته ما ته یو ملا وښیي او قاري ما ته وښیي نه سبا دا ګوره ایمان غواړي ګوره هر څه دا کارونه نشي کوي ګوره دا چې ایمان یې فل سټنډري پوه شي او خشیات په لغته وایي داسې خبره رسېږي مرتبې ته نو دې پورې خبر تعصب ته نه اړم صفا خبر کو دې پورې وایم چې ټوله کې اول زه ملامت یم بشیر مولوي صاحب ملامت ده بشیر مولوي صاحب ولې ملامت ده خټه دوره یې کړې ده وړه دوره یې کړې ده په نحوه پوهېږي الحمدلله په صرف و تحدیث بې نامه دا خبرې کوم ښه صرف ویلي دي معنی ویلي الحمدلله ښه ټنګېدلي فنونې ویلي دي الحمدلله ترجمه هر کال مې ترجمه الحمدلله په اولا کې اوله درجه کې ما اول منزل ترجمه داسې زده کړې وه په ټکي په ټکي چې د بیاز نه بغیر ما ویل الحمدلله هر کال الحمدلله اوس زه ملامت په دې یم چې الله به ته غړه دوره دې کړې ده وړه دوره دې کړې ده امامتي مې در کړې وه مقتدیان مې در کړي القاعده والا او امارت والا او فدایان او تحریک والا ټول تاسو سره ملګري چې ته د جهاد اعلان نه کوې او ته اوس حق خبرې نه کوې نو ول به الله پاک څوک رانیسي بشیر مولوي صاحب لندن مولا غټ ملامت د الله به واچول دا راګیر کړي چې پارشي ښه پوهېده په قرآن ښه پوهېده په حدیثو ښه پوهېده ښه اسباب ورته ډېرو ښایسته لاسپیکر ورته لګېدلی و ښایسته اسباب کور یې ښایسته کور الله ورکړی و ښه پلار ورونه ښه مالدار الله ورکړي و ښه په ده خرچه کوله د بچیانو خرچه یې کېده نو زه نور څه شی غواړم بس ده که نه همدا عوام دي غریبان دوی راته مدرسه هم جوړه کړه جومات هم راته جوړ کړی ده وظیفه هم راته رالیږي اوس باید موږ ملایان قرباني ورکړو اول نمبر زه باید قرباني ورکړم زه باید قرباني تیار سم او چې ما هم د نېټ ته کار ویلی او شپې 12 پورې ایښي ما او سهار کې راجګم جمع وکړم او بیا په کمبله جمع دې لپاره کوم چې لږ خلک وایي چې ولا سړی جمع ته نه ځي جمع کوم بیا په کمبله ننوځم او بیا 11 بجې راجګېږم ته خدای دا بیا دا باندې بیا ما ایماني دا نه الله مانه پوښتنه نه کوي چې تا غټه دوره په احسن مدارس کې ویلې ده احسن مدارس نه بیا فارغ شوی خبرې او شریعت مې چېرته ویلې دي خبرې شریعت عصري علومو کې الفلا پوهنتون نه فارغ یم کوم نه فارغ یم او انجینري مې بیا په لندن کې ویلې ده الله براته چې دومره عصري علوم دې کړي دي په دومره په دنیا کې ګرځېدلی یم او تا دین ته خدمت نه کو نو دې نور ملایان خو دومره مرتبه کې نو دې په دا کومې خبرې زر ته کومه که دا خبرې ما کې راسي نو زم په دې پوهه تباه یم برباد یم پوه نو دې پورې موږ خبره کوو چې عزتمنو موږ او تاسو به ټول دین لپاره عمل کوو ټول به تیارېږو داسې به نه وي چې علما یا طلبا دا اول نمبر مرتبه کې دا دي دوم مرتبه کې عوام دي عوامو کې سړیان دوم مرتبه کې بیا کورونو کې دا ښځې د افغانانو ښځې الحمدلله خبر موږ سره مني خو چې کور کې کله مشر دوس شي که نه هغه ښځې نشي کنټرول کوي خوا دې خوا ترې ګرځي نو بیا دا خو نو کار خرابېږي نو دې پورې خبر وکړه په دې مخکې آیات کې چې د مال محبت به زړه نه وباسي تر څو پورې چې مال در سره مال ډېر څه ولاکه نه دي بچی خبرو مني نه دي ولاکه ښځه خبرو نه او چې مال در سره نه که ټنډ کې به 12 بجې په غوسه بیا پیسې خو نه که نه چې ښځه یوه خبر وکړي 200 هغې ته ورکړه سمه څه ورته 200 ورکړه چې زخم پکې جوړ نه کړي ګوره اسلام دومره ښایسته دین ده ښځه چې کله په مسواک باندې به وي په چي باندې به وهي د ښځې حقوق موږ پېژنو نیټو ته موږ ته ښځو حقوق نه راښیي هغه دې ځان ته وروښي ورسه خورګانې مورګانې له غاړې ګرځي هغه ته حقوق نه ما ته حقوق راښیي نو دې پورې مې خبره کوله چې کوم انسان جهاد ته تیارېږي دعوت ته تیارېږي یو خو موږ دا خبرې ځکه کوو زه خو دې له وجې کوم چې ما ته سهولتونه ډېر سوي دي او بعضې کسان بیا دې له وجې دا جهاد خبرې کوي چې کله چې جب کې هم نه ګوره دا هم ډېر کما والا خلک دي اکثر ته وګوره مخکې مونږ ویل که نه غرباو باره کې مونږ ویل که نه چې الله فرم تاسو ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله آیات کې مونږ ویل که نه چې دا مالدار به مال په چا لګوي په دې مجاهدینو سره اکثر مال نه که نه نو مالدار به ورباندې مال لګوي مال سره به جان هم لګوي ګوره نه چې ولا ځان هم لګوي دواړه مالدار ډبل راګرځي مالدار به جهاد عملي هم کوي خپل ځان به پکې استعمالوي او مال به هم لګوي او دا ولاکه دوی پلار هم ولګوي دوی مال باندې سر ورکړي سر نه تیر دي خو مال ډېرې او پسې ډېرې او پسې ډېرېږي او پسې ډېرېږي سبا وازه خوله پروت وي او به جنازه پې وکړي او غاټ خیرات مونه خالب څوک نه چلي خیرات ښه شی ده خیرات کې اول موږ راوغواړئ اول د ورځې خیرات الحمدلله اول موږ خورو یا دعاګانې هم درته کوو انشاءالله هغه څه مشکل نشته خیرات مو منو الحمدلله خو د تا طریقه صحیح نه ده
ته په هغه طریقه خیرات وکړه د دې خیرات پیسې دا مجاهدینو ته ورکړه القاعده ته ورکړه فلسطین ته ولېږه خیرات نوم دې خالی ورېدلی ده په طریقې نه پوهېږي بس خلاصه خبر دا چا پړې چې دنیاي او خواهشات دا جهاد نشي کوي او په نوم خو به تفسیر به ولیکي چې ولیکي غار تفسیر به لیکلی ده الشیخ د چی شي القرآن والحديث الماهر في الفنون او پلانکای او معقول او دا ټول جمع کړه دغه شیخ به غار تفسیر به لیکلی خو چې زړه کې د دنیا محبت کنه او خواهشات پړې کې والله کدا خدمت وکي خدمت هغه څوک کوي چې خواهش په لغت وي چې په لغت وي دی بل آیت وسره 214 نمبر آیت هم دې څه جوخ ګور د آیت ویل ګوري هغه 15 215 دا ډایرکټ 14 آیت راو ډایرکټ الله تعالی فرمای كتب عليكم القتال كتب جلاله فرمای فرض فرض کړی شوی دا الله فرمای پتا باندې قتال یا الله په لار کې جنگیدل دا جنگ پتا باندې فرض الله فرمای الله اکبر مکه ما شف خبره کوله کنه تاسو به چې مولوی صاحب ترک سختي خبرې کوي تاسو باندې ویلي او امریکا دا خبرې کوي نیټو دا خبرې کوي هندوان دا خبرې کوي چې ډېر سختي خبرې کوي نو قران ته خپل معنا او زمو معنا نه کوزه ما هو ته کنه د مفسرینو اقوال پرې دي د قران تاسو صرف لفظ سو ګوري او معنی ته معنی تاسو کې تاسو خپل مراد دا معنی وکړي دا تر واخلي د سورۃ البقره 214 نمبر آیات خیر دو اے مشرانو اے افغانانو اے زما خويند چې کورونو کې ناس ما خبري اوري اے زمون ځوانانو کزه دا خبرې کومه مثال مرچک می خورل دی بل څه وجه ده کنه خله می ترخه ده نو خیر زخه ما بغلطي زبنه پوهه ته دغه آیات د سورۃ البقره آیات راغله دغه 214 نمبر او په شیعه ته وسه چاته وسه شیعاګانو ته دې مانو کا شیعاګان د آیات منی ښه سورۃ البقره غوي منی هغه لاس نور سپاره چې کوم روافض دي هغه ملادات منی سره بریلوی ته وای شیعه ته ورته یا یو کافری چې صلیبي خو چې په عربي پیږي کافر ته وای چاته وای کافر ته وای چې په عربي ته دې آیات مانته ماتو کا دې آیات مانه چی ده قتل التقتيل خو صوت ماده ته خو پرې ده به رسول ورزول ته لخوا سلطان توبه پرې ده سلطان فال او صوت محمد صلی الله علیه وسلم صوت الفتح صوت الصف څخه ته دی ور به رسول راځي لخيره نو دغه یو تاسو په کفار باندې مانو کې ولا چې درته وي خبر تاسو هیو کې څه خلای الله تعالی فرمای كتب عليكم القتال لفظي معنی د متوجه سی به تفسیر وکړه كتب الله تعالی فرمای پس کړه شه د پتا سو باندې القتال دی الله پر لار کې jihad کول اے وهو دغه جهاد چې الله فرمای کرہ لكم دا پتا سو باندې سخت لګي ګران پریوزي جهاد شي پریوزي دا جهاد ټکه خو نه درکې او موږ ځکه بار بار یادو کنه یو شی چې بار بار یاد شي اشاره پیدا عام کیږي والله بل هم دل وجه یادو بغض د وجه ولا کې یادو من خپل ولا کې جهاد کوي صفا درته وګوره نم ټس کې نم ټس کړي مشرانو صفا سب الله ته شیخ قاری انسان به انسان متراکه شي ها انسان ولا کوم ته زه خبره مې کوله اوس انسان ډیر کوم انسان خپل ځان نه سټینګ وجه خوشي سواله تشنا پر ځان ټینګي ته ورته ماته چې شي راګزان درته ورکورته مالدار دم دا خبر پکې مالدار هم وجهه مې کړ دا چې مرز ولګي مالدار خو به سخت مریضي بیا چې سرونو مغرب بیا غوړي دوه غوړي واچ غریب بیا اغس الله اکبر د خطرناک حالت نه اولاد موږ تاسو راځي راځي موږ تاسو برابر کی نو دی پورې خبره کوله چې موږ هم صفه خبرې موږ هم خوبونه کړې دي ما نم غفلت شوی ده وزم الله ته توبه باسم استغفار کوم او تاسو له خیر استغفار وکړئ او اوس له خسر وخت اوس ته خیره الله پاک توبه قبول الله ډیر غفور ده ډیر تواب ذات ده رحمان ذات بخنه کوي هر چاته ګورخه نو موږ ته بعد الله ته متوجي سو او دغه آیت باندې عمل وکړه الله تعالی فرمای فرض د پتا سو باندې جهاد او هو کرہ لكم او دا تاسو باندې ناخوخه ده تاسو باندې سخت لګيږي وعسى الله فرمای نيزه ده ان تکرهو چې تاسو بد وګڼئ شيئا یعنی دا جهاد یو عمل وهو دغه جهاد چې دا خیر لكم ده تاسو لپاره ډیر غوړه ده الله په جهاد کو بد غنی ولا مړ بس ولا شهید بس ولا بندي بس دا خبر پاکستان کنه الله دا خبر پاکستان خو دې سره تاسو بیا جهاد وکي الله ته درشي اخر او انتها معلومه ده کنه چې الله ته انتها معلومه ده نبي بس پکې وای سوک وعسى الله فرمینه ده ان تحبوا چې تاسو محبت وکي شيئا د چی سره د خوبونو سره د مال ډیرولو سره د سہولت سره د جهاد پر خو دوسر الله فهم تاسو به سره محبت کوي یو شی ده کنه وهو شر لكم انا دا ډیر بد ده ګوره شر په تفصیل ده دا ډیر زیات بد ده الله تاسو جهاد باندې پر خدای الله فرمای او دا چې ګوره
دا خبره کزنه د خپل آیات نه بره کتب علیهم القتال کې خبره شي دا ټول زمایر دا ټول ما قتال ته راځي دا علما ټول الحمدلله هغه عوام کایما به خبرو نه پوهیږي تاسو مو ویل کنه چې بل کس د دې آیات تفسیر زده کړه هدایت کې الله مقصد شه ده اے والله تعالی يعلم الله پوهیږي کنه الله زه پوهیږم وانتم لا تعلمون الله فرمایي تاسو نه پوهیږي الله فرمایي زه پوهیږم تاسو نه پوهیږي نو ګوره هدایت نه چوره خلاصه دا رقم سو کار صاحبانو چې ګوره الله فرمایي تاسو لخوانه دی الله لخوانه په تاسو باندې جهاد فرض ده جهاد په تاسو باندې فرض ده او تاسو به جهاد کوئ خو دا په تاسو باندې کوم ګران پروزي کنه دې اوسو مثال علما ذکر کوي چې هغه دادي کومه تاسو ګورو دا ترخه شي چې کوم په دنیا کې دي کنه کریړي دي سبزیان دي او دغه رقم کنټرول باندې کې جذبات راکې او د مجزم استکدا لا ماک منانی ولا یو دم دمر خسته ایتونه دي ګورخه خو نور وضاحت متوجه نو دغه رقم اوس دا سبزیان دي کنه دا تر کریډي ترخی دي کریډي صحت ته سخته فائدہ رسي ګوره چې کوم ترخه شي دي ډاکټران دا وای چې دا صحت ته غټه فائدہ رسي نو جهاد هم دا رقم تاریخ دا خو صحت ته فائدہ رسي دا څومره خواږه شي دي هر ورځ یو پیاله بوره خوره چې خوره ډکه پیاله بوره خالی بوره خوره یو کاسه بوره خوره هر ورځ نو یو میاس کې دنه متا کې مرزونه پیدا کې پیدا کې بوره خوښ شي دا کنه ښه شي دا کنه هر ورځ یو کاسه بوره خوري یو جام بوره نو چې شکر بسی یعنی غوړ بری په هر شي بدل کې پیدا شي دا بوره دومره مزدر شي دا ګوره نو دا سہولتونه دا فور جینټ دا ډرامي او کرکټ قتل دا شان خون کې سہولت ده کنه نو دا رقم زهر قاتل لکه څنګه چې بوره زهر قاتل ده بوره بخوري لګ لیمټ کې صحیح ده کمیډیا استعماله د میډیا به استعماله خو ډیر کم خلک استعماله الا ماشاء الله هغه چا ان شاء الله رحم کړی کني نو ټول پکې راګیر دي نو دغه رقم یو سره تجارت کوي تجارت خپل وخت لګي کنه سار بزي کوشش وکړي شپې بجګي کانټینر ورا غواړي سفرونه وکړي نو چې کله دا سفر کوي د تجارت لپاره کې کنه تجارت په ظاهر مشقت پکستا کنه په بازار بدر پکستا کنه شته خدای پرې دی بچو پرې دی د اوس امریکا ته لاړ دی اوس امریکا کې اوسېږي ته کاناډا کې اوسېږي نو د خځو بچی پرې خېدي کنه الته چې لپاره اوسېږي پیسې ګټي نو دا رقم تجارت هم دا رقم دغه په ظاهر مشقت پکې شي پکې دا په ظاهر مشقت پکې دا خو تجارت کې بیرته منافع پکې دي شي پکې دي منافع پکې دي دا رقم علم از د کوش علم دا علم چې موږ تاسو ذکر وکړو مدرسه کې ډوډۍ کله نه کله خوبي کله سات په غوسې کله ګرمي علم په سختیو کې حاصلېږي کنه علم چې په سختیو کې حاصلېږي خو علم چې کله حاصل کې بیا مرتبه ته رسېږي کنه بیا مولا صاحب شي الحمدلله بیا له خیره عالم صاحب شي له خیره بیا له خیره مفتی صاحب شي له خیره بیا له خیره مجاهد صاحب شي له خیره مرتبه دي دا مفسر شي او محدث شي او فقيه شي الحمدلله نو علم حاصلولو کې مشقت ده کنه خو اخر انجام څنګه ده خسته ده دغه رقم دا جهاد فی سبیل الله دا رقم نشد دا خبر امام رازی رحم الله ذکر سو دا خبر ذکر کوي امام رازی رحم الله دا خبر امام رازی وای په تفسیر کبیر کې چې جهاد اول سر تاریخ ده یو څو کسان به شیدانی کې څه مشکل نشته او دیم ګورو غټه دا مرتبه ته ورسېدل خو څنګه چې هغه شهر کې پیدا و چې کوم کې خوګه کمي او چې کوم څنګه تجارت کې پیدا په علم کې پیدا دغه رقم بشمار فائدې دي په جهاد فی سبیل الله کې بچش کې بشمار فائدې پکې دي خو کاش چې عربان په دې خبر باندې پوي سي څوک کاش چې پاکستان په دې خبر باندې پوي سي کاش کې افغانان په دې خبر باندې پوي سي او ترکیان په دې خبر باندې پوي سي ترسو پوری چې موږ او تاسو څنګه په د مال او دولت تمکار ویل د پیسو تمکار ویل دا دغه څه کار دی الله دین ته ونه وایو کنه دغه څه دی الله دین لپاره شپور زی ونه کو کنه نو موږ او تاسو کامیابی نسو ترلاسه کوي موږ او تاسو دنیا کې د ذلت نه نسو وتای ذلت نه به هغه وخت وځو چې کله موږ او تاسو دنیا ترکو او دین ته کار وایو الله دې موږ او تاسو هم دا رقم کی امين د دې آیت باره کې چې تاسو ما دا ولې دا جهاد په ظاهر تکلیف پکې ده کنه سړی ناخوښ غني خو دې کې دا رقم خبر یو دا وګوره کوم قومونه چې جهاد کوي کنه نو دا قومونه ته الله پاک د جهاد په ذریعہ الله پاک غټ مال غنیمت ورکړي د اسلامي امارت وګوره امیر المؤمنین نیولې تر دې وړکه عادي عسكر پوري دوی ټول دا ډومه غټه بادشاہ چا ورکړه د چی په وجه ورکړه جهاد فی سبیل اسلامي امارت جهاد وکړ
قربانیان یې ورکړي فدایان یې ورکړو هغوی ته الله مرتبه ورکړه که نه اوس موږ او تاسو ته د مدرسو والا هم دا وظیفې خورو چې خورو وظیفه خورو کمزوري وو چې د جوماتونو ملایان چې شي د جوماتونو ملایان او د مدرسو مدرسین دوی ټول قرباني ته تیار شي دوی ټول جهاد ته تیار شي نو دا به بالاخره همدې عمارت په څنګ څنګ کې موږ حکومت به وي لخیره پوه شئ نو دا تر څو پورې د مدرسو والا ټول مدرسو والا چڼي او چڼي خو هم تیار دي غریبانان او پیدایي زر کوي چڼي ملایان مدرسین او مفتیان او قاریان ټول جهاد ته به تیار شي حکم جهاد ته خواهش پرېښوده شی پرېږدي خواهش ملایان ورور ترهاګان مرهاګان نه غواړي چې والا زکات پیسې راکړه او سرسایه ماته راکړه زه درته هغه ته یې ورکړم غریبانانو ته پوه شوې که نه موږ ورته ته دې سرسایه هغه خو چې کله موږ کې غیرت راشي بیا الله ته موږ سره غیبي کومک ولا شي ولا چې وي کي هغه غیرتي د الله دین لپاره چې موږ داخل ته ویل کړه مالدارو ته چې مالداره حکومت کې مدرسه کې به کې دا به نه وای چې ما دا ځای جوړ کړ دا مې وکړ که دا کار کې خو پیسې درواړه وروړه موږ خپله درځو تفصیلي درته کوو الله دعاګانې درته کوو او که ته وایې چې ما جماعت جوړ کړی دا مدرسه مې جوړه کړې ده پیسې مې لګولې دي نو اجر خو دې اجر نه سو او موږ سره کوه لګیا نو بیا خو بیخي چا خبره بیخي خرابېږي نو دې پورې مې خبره کوله عزتمندو چې دا مال غنیمت مجاهدینو ته په لاس ودي په جهاد کې دا کمی به کېده بل په دشمن باندې موږ او تاسو غالب یو همیشه دشمن بلند دي جو بایډن موږ او تاسو ته ټول هغه راټولوي جزیه جو بایډن او پیوټن او دا خبیثان به راټولوي او موږ او تاسو مشرانو ته به ورکوي چې کله د عرب پاکستانیان افغانان ایران والا ترکیه ټول جهاد ته تیار شي او تر څو به دوی جهاد ته تیار نه وي که نه همدغه موسسو ته خوشحاله او موسسو ته خوله وازه کوي ولا که دوی خیر وګڼي موسسو په دې پیسو د لعنت څومره موسسې چې افغانستان ته راغلي خبرې داسې موسسو چې افغانستان ته راغلي دي چې د بعضې ځوانانو ته او د بعضو پیغلو ته روپۍ ورکوي چې ورکوي ډالر روپۍ ورکوي دوی ته تاسو د ښځو حقوق پوښتنه وکړئ چې وکړئ د ښځو حقوق پوښتنه وکړئ او چې پې کوي بس مخونه یې پروس کړي دي ګاډو کې ځان سره کېنولي دي او ډالر ورکوي او دا وایي چې ښځې حقوق او ښځې لاندې او ښځې باندې د ښځو باره کې پوښتنې کوي همدا ښځې داسې او ښځې هسې ښځو باره کې همدا خبرې شپه ورځ وروره فلسطین ته وګوره ورته حالات سره که څومره مسلمانان شهیدان سو چچنیا ته وګوره بوسنیا ته وګوره سومالیا ته وګوره څه حالات روان دي په دنیا کې نو دغه رقم موږ او تاسو ټول عوام او خواص ټول به دین ته تیار شو نو اسلام به غالب وي په کفر باندې نو قسم په الله چې دا کافران چې کوم دي دوی به ذلیل او دوی موږ تاسو جزیه راکوي بل خبر دی زده کوي که موږ دا جهاد یو عبادت ده چې ده نو درې فایدې خو پرې د مال او غریب د هر شی هېر که صرف دا خبره په ذهن کې نو جهاد داسې فرض ده لکه نن سبا چې موږ تاسو باندې ماخوستان لمونځ فرض ده ماخوستان لمونځ موږ تاسو کوو که نه کوو تراویح ګور نفلي عبادت تراویح څه سنت ده او نفلي عبادت ده څه شو دې کې امت اتفاق ده مشکل نشته بعد کې اختلاف باقي خو تراویح چې دي نفلي عبادت یعنی سنت عمل ده تراویح ته ټول څه شخ ولاړي بیا مټۍ م راوړي ختمانه وشوله خیره او مټۍ راوړئ او پلانکی راوغواړئ او سرچی راوړئ تاسو داسې فقط یهودان دې فلسطین دې فتح کړی ده ته لږ جهاد هم وکړه بیا مټۍ وغواړه بیا سرچی وچکه بیا شمله 2 شملې وتړه نه د جهاد کړی نه د تبلیغ کړی بس خالي ختم وکړي ولا څه کوي ختم ښه کار ده خو دا ختم دې باندې ځان خلاصول نو دا ظلم ده دا څه ده دا ظلم او زیاتی ده ختم وکړه موږ ته هم راولېږه موږ هم خورو مشکل نشته د ختم هغه وریځې دي یا حلوا ده یا ځلوبي ده موږ ته موږ هم خورو در سره ختم موږ هم در سره کوو ښه خبره ده خو دې سره سره دعوت تبلیغ ته هم تیار شه درس تدریس ته هم تیار شه جهاد ته هم تیار شه تصوف ته هم تیار شه ولې څه خبر ده میټه میټه هم کوړه کوړه تو خواږه خوري او په دین باندې چې کومه دین کې سختې خبرې دي هغه نه وایي ګوره انسان بدن خوږو شیانو ته هم ضرورت لري او ترخو ته دواړو ته ضرورت لري ګوره د اسلام هم دا رقم د اسلام چې ده اسلام هم خواږه شیان پکې دعوت تبلیغ مونځ په جمع سره کول امامتي کول دا خو اسانه کارونه دا خو نه سبا موږ یو چڼی هم کوی شي کولی شي کولی خیر کولی شي دا ټول چڼي مې که نه د دین چڼي موږ تاسو کنه امامتي کول بیان کول
خطبه کول دغه ماشومان هم کوي اصل کار د خدمت او د پاسپورت یو کول د لپاره خوبونه تر کول د لپاره د کوپارو پستر کې سترګې اچول دا غټه مرتبه ده الله دې نصیب کړي كتب عليكم القتال دا ټکر واخلئ په دې کې علامه الوسری مولا فرمای اے قتال الكفار وهو فرض عين روح المانی علامه الوسری مولا دا خبره ذکر کوي چې كتب عليكم القتال معنا دا دی اے قتال الكفار جنگ کول د کافرانو سره وهو او دا جنگ د کافرانو سره فرض عين دا چیرې ده نن سبا امریکا په طاقت کې ده کنه پیوټن خبيث په طاقت کې ده کنه جو بایدن اجرا ته وګوره په طاقت کې ده کنه دا رقم نیټو والا په طاقت کې دي کنه نو دغه نیټو والا سره دغه هندوانو سره او دغه نو جمهوریت والا سره جهاد کول دا فرض عین دي سو کوئی علامه الوسی دا خبر ذکر کی ان دخلوا بلادنا شکر دوی زمونږ تاسو خاونو تراش زمونږ تاسو خاونو نیولې کنه اوس موږ تراسو کنه د فضا کې نت شته کنه نت 4G او اتصالات او ربا روشن دې کنه په دې کې ډرامي پکې دي به حي پکې ده بيدینی پکې شته کنه شته یمو تاسو فضا اشغال کنه اشغال لا نو دغه خبره فضا به د امریکا نه خلاصو د کوپارو نه به خلاصو د نیټو نه به خلاصو او دا چې تر څو پر موږ تاسو خلاص نکو تراغه پر موږ تاسو غلامان یو نو ګوزي موږ تاسو وطن د موږ د افغانستان دا نت پکې د چا کار کوي کافرانو د دې موږ ملک راوړو دوی سره جهاد کول شي دي فرض عین اے وفرض كفايه او فرض کفایه ده ان كانوا بلادهم کچیرته اسلام حاکم شو په افغانستان کې فلسطین بیرته ترونه عراق هم فتح کول عربو کې اسلامي نظام راغی پاکستان اسلامي نظام قائم کړو اسلامي ملکونو کړو کې اسلامي حدودات جاری شو اسلام غالب شو نو هغه نه بعد بیا د نیټو سره جهاد کول جنگ کول چې ټول دنیا کې اسلامي نظام راشي د کوم ملکونو اسلامي د ټول شری پرده راشي حدودات جاری شي تعزیراتونه جاری شي کتاب الله باندې فیصله شروع شي په حدیث باندې په اسلام باندې فیصله شروع شي نو دی وخت کې چې په دا دین کایسه به خلکو باندې دینه بعد اسلام مسلمان ولا لګيږي دینه بعد چې کافران با امریکایانو په امریکا کې نه پریدي لندن والا په لندن کې نه پریدي فرانس والا په فرانس کې نه پریدي د یونان والا او د ایتالیا والا او جرمني الټ بیا ورزي بیا فرض کفایه ده چې نه فرض کفایه دي ته ویل کېږي کار صاحبانو چې خپل خو نزي بچي بلیږي لمسي بلیږي ورور بلیږي زوی بلیږي یا به دې بدل کې پرېمانه مال ورکړي چې ورکړي مال هم نه چلیږي بدل مې ورکړي ځکه فرض کفایه ده یو کور نه فرد بزي نو چې کله په ورته اسلام غالب شي نو بیا علامه الوسری مولا روح المانی دا خبره ذکر کوي چې بیا فرض کفایه ده دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کوم سړی چې په داسې حال کې مړ شو چې د الله په لاره کې د جهاد کولو هیڅ ارمان نه پړ کې ونه جهاد عملی کړو نه د الله په لاره کې عملی جهاد کړو او نه د الله په لاره کې د جهاد کولو امیدو چې د الله دین لپاره شهید سم د شهادت ارمان نو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه انسان د جاهلیت په مر باندې مړ شو او دا حدیث علامه ابن کثیر رحم الله تعالی ابن کثیر رحم الله فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې کوم انسان د الله دین لپاره جهاد ونه کړو او د الله د دین لپاره د جهاد ارزو او تمنا نه و نو دغه انسان د جاهلیت په مر باندې مړ شو بل قول وره امام رازی رحم الله فرمای د دې آیت باره کې كتب علیکم القتال باره کې فقال قوم انها قوم مراد ته علما یادي اکثر علما یعنی دوی قول کړی په دې باندې یعنی یو ډله د علماو ډیر یعنی یادي قوم چې کړه راځي علما باره کې باندې علما ونه مراد هي ټولګي ونه مراد دوی چې تقتضي وجوب القتال على كل مسلم اکثر علما دا خبره کوي چې همیشه په ټول مسلمانانو باندې جهاد فرض ده چې ده وجوب دا هغه دي کنه جمهور په نسبت باندې وجوب فرض ته ویل کیږي جمهور چې کوم علما دي هغه فرض او واجب یو شی ګڼي پر پکې نه کدا موږ حنافي واجب بلا خبر ده نو انا فرض ده ور باندې قتال ايه وعن مقحول رحمه الله يقول لك الكي مقحول انه كان يحلف عند البيت بالله
ان الغزو واجب. ومقهول رحمه الله با چې کله حج عمره ته لاړ خانه کعبه پر برکرک نښته. مقهول رحمه الله خانه کعبه پر برکرک نښته او دا به ویلې چې خلکو په ټولو مسلمان باندې جهاد فرض ده. په هغه زمانه کې فرض په جهاد راشه نن سبا زمانه ته فتنو ته وګوره فسادونو ته وګوره څومره وروسته رسېدلي دي. نو مقهول به خانه کعبه پر برکرک نښته او دا به ویلې چې فرض ده په ټول امت باندې جهاد فرض ده. الله اکبر. او دا خبر امام رازي رحم الله په تفسیر کبیر کې نقل کړی ده. ښه بل دا خبر زده کوي عطا رحم الله فرمایي د عطا دا مسلک ده چې قتال جهاد اول په نبی علیہ السلام باندې فرض. په چا باندې فرض؟ اول جهاد په چا باندې فرض؟ په نبی علیہ السلام باندې جهاد فرض. بیا نبی علیہ السلام بعد په صحابه کرام باندې فرض. صحابه کرام بعد بیا په تابعین باندې فرض. په چا باندې فرض؟ نو دغه رقم چې جهاد کله په پیغمبر باندې فرض شو په صحابه باندې فرض شو په تابعینو نو په موږ تاسو فرض نه ویلي خامخا فرضي. او دغه رقم کنن سبا دا د عطا خبر چې دا التفسير البحر المحيط ذکر کړی دا. چا ذکر کړی دا؟ التفسير البحر المحيط دا خبر ذکر کړی دا. هغه دا خبره کوي چې عطا قول نه کوي. عطا رحم الله فرمایي چې جهاد په نبی رسول الله فرض په صحابه فرض او په تاسو فرض. بچا فرض چې کوم شی په صحابه پر دي په موږ فرض کنه. دا فرض د پیغمبر باره کې تخصیص تا کنه خو صحابه باره چې کوم شی فرض موږ نه فرض کیږي کنه. دا خبره کړې ده. علامه قرطبي رحم الله فرمایي چې هغه جهاد فرض په امت باندې او دی باندې امتحان راځي تر هغه پر جهاد کې مجاهد کې تدې په د الله په دین کې شهید او جنت ته داخل شي. دا د علامه قرطبي قول ده. نور قول نه پکې وګوره. دا رقم سعید بن مسیب رحم الله نور قول به زیات دي. خدای ته هم ځکه وخت کم ده وخت پوره شو. اخر خبر زکه الله تعالی په سورۃ انفال کې فرمایي په کوم ځکه الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو استجیبوا لله ومنی تاسو خبر دی الله تعالی د الله قبول والے وکي دی الله د امرونو اے وللرسول او د رسول خبري ومنی دا چا خبري ومنی د الله او د رسول خبري. اذا دعاکم کله چې الله आवाज کوي تاسو الله فرمایي کړه چې کتب علیکم القتال يعني بعض قتال مراد جهاد ولا ما اهلي. كتب عليكم الجهاد الله فرمي كتب عليكم القتال معنا بچی دا په جهاد سره علماء کړی دا. نو الله پاک تاسو आवाज کوي چې خلکو اے مسلمانانو اے افغانانو اے پاکستانیانو اے عرب خدای وهلو سزلیل شرم شوی تاسو باندې الله فرمي جهاد وکي. الله فرمي دا دی الله او رسول خبر ده. اذا دعاكم کله چې आवाज کوي تاسو لما غس يحييكم هغه څه چې کوم تاسو ژوند کوي تاسو ته عزت درکوي تاسو ته کامیابی درکوي په دنیا باندې. په دنیا کامیابی غواړئ نو جهاد وکړئ. د جهاد فرضیت ټول قرآن ور باندې راغلی ده. موږ نمونه خروار اول دا آیات وګوره. بیا د سورۃ البقره 190 نمبر آیات وګوره. د سورۃ البقره 200 نمبر آیات وګوره. د سورۃ البقره 251 نمبر آیات وګوره. د سورۃ توبه آیات نمبر 15 وګوره. 9 وګوره. شپږ دیرشم وګوره. اته دیرشم دا سورۃ توبه پر ورډه کړه. سورۃ الحج وګوره. سورۃ انفال وګوره. سورۃ محمد وګوره. سورۃ صف وګوره. ټول کې د جهاد آیاتونه راغلي. نو جهاد فرض د ټول آیاتونو معلومیږي. الله دې موږ تاسو د جهاد په فرضیه باندې پوي کی. الله دې موږ تاسو توفیق جهاد د فرضیه ادا کو. وما علينا الا